د حکومت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ میاشتنۍ غونډه ترسره شوه. غونډه کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس ښاغلي حافظ عبدالباري راشد ترڅنګ د ملي راډیو ټلویزیون امیر مولوي نظر محمد زاهد، د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ولایتي مسؤل عبدالله اکمل، د رسنیو مسؤلینو او آزادو خبریالانو برخه لرل. پیل کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس ښاغلي راشد د خوښۍ ښودلو ترڅنګ زیاته کړه چې اطلاعات او کلتور ریاست همیشه کوشش کوي ترڅو د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو ته په هره برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ده وویل چې موږ په پام کې لرو ترڅو د دولتي او خصوصي سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې سیمینارونه جوړ کړو ترڅو رسنۍ وکولی شي با کیفیته او معیاري خپرونې ټولنې ته وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې موږ د افغانستان اسلامي امارت د نافذه قوانینو او افغاني کلتور سره سم ژمنې چې د رسنیو سره همکاري وکړو. د ده په خبره چې اسلامي، افغاني او ملي ارزښتونه راته لومړیتوب لري او د دې ارزښتونو په رڼا کې باید رسنۍ او خبریالان خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. د همغږۍ په دغه ناسته کې د رسنیو مسؤلینو او آزادو خبریالانو په نوبتي ډول خبرې وکړې او تر هر څه وړاندې په دې ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست هڅې وستایلې او ویې ویل چې تیر ته په کتو اوس وخت کې تر بل هر وخت خبریالانو ته د معلوماتو برخه کې لاسرسی زیات شوی دی. د یادونې وړ ده چې تیره میاشت هم اطلاعات او کلتور ریاست کې د رسنیو مسؤلینو سره د همغږۍ ورته غونډې ترسره شوې دي.